سلامونه ګرانو دوستانو. که چیرې زه تاسې ته 4,400 افغانۍ درکړم، په یو ځای کې له تاسو څخه د 400 افغانۍ ورکیږي او 4,000 درسره پاتې کیږي، نو آیا تاسې به د دې 400 ورکو شویو افغانیو چې په هر ډول ورکې شوي دي، یا چا د نغلا کړي دي یا چیرته د لوېدلې دي، مقصد له تاسې نه د 400 افغانۍ ورکې شوې، آیا تاسې به د دې 400 افغانیو د بیرته پیدا کولو لپاره یا د بیرته لاسته راوړلو لپاره دغه 4,000 افغانۍ ټولې مصرفوئ؟ ډېر فکر وکړئ. ګورئ، موږ تاسې په یوه ورځ کې 4,400 ثانیې وخت لرو. که چیرې یو څوک پیدا کیږي چې هغه ستاسې دغه 400 ثانیې وخت در ضایع کوي، ستاسې اعصاب خرابوي، تاسې ته یا ښکنځل کوي یا سپکاوی درته کوي یا یو درد در رسوي، نو آیا تاسې د دې لپاره چې بیرته له هغه انسان څخه غچ واخلئ یا خپل زړه آرامه کړئ یا هغه انسان ته هم عین خبره وکړئ یا ضرر ورسوئ، آیا دا 4,000 نورې ثانیې چې تاسې په یوه ورځ کې په خپل ژوند کې لرئ، دغه ټولې 4,000 ثانیې هم د همغه 400 ثانیو قرباني کوئ؟ ډېر سنجیده فکر وکړئ. دا په دې نه ارزېږي. کوښښ وکړئ که چیرې یو څوک ستاسې 400 ثانیې ژوند در خراب کړي یا غلطه خبر درته وکړي، سخته خبر درته وکړي، ښکنځل درته وکړي یا سپکاوی درته وکړي، هغه پرېږدئ. دا نور باقي وخت د ورځې مو چې دا په خوشحالۍ سره تیر کړئ، مثبت فکر وکړئ، ځان ته او خلکو ته د خیر رسولو په شکل باندې تیر کړئ. انشاءالله چې موضوع به مو درکړې اوسي.